د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختریز پیغام پر مختلفو برخو مشتمل ده. له معمول سره سم د افغانستان خلکو او د نړۍ مسلمانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ ترڅنګ د روژې مبارکې میاشتې فضایل، د کوچني اختر د ورځې فضایل، د اتحاد او یووالي ښېګڼې او عملي بیلګې په دې پیغام کې شاملې دي. مسلمانانو ته د دې مبارکې میاشتې د عبادتونو د قبولیت د دعا ترڅنګ د اسلامي ورورولۍ او د مرستو یو بل د لاسنیوي موضوع ته اشاره شوې ده او له خلکو غوښتي دي د اختر په مناسبت شتمن هیوادوال له بېوزلو، یتیمانو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، په ټولنه کې د همدردۍ روحیه پیاوړې کړي. دا راز پر یووالي او د اختلافاتو پر مخنیوي او د قومي، ژبني او سمتي تعصباتو پر مخنیوي ټینګار شوی ده. دا راز د اسلامي نظام د ملاتړ غوښتنه شوې ده. په پیغام کې راغلي چې اوسنی نظام د خلکو او مجاهدینو د قربانیو په پایله کې راغلی ده او ساتنه هم پر خلکو لازمه ده او د خلکو یووالی او د اسلامي امارت د مسؤلینو پر اطاعت باندې ټینګار کړی. د پیغام یو برخه د امنیت تامین ده. پیغام کې ویل شوي د افغانستان اوسنی امنیت د مجاهدینو د پرلهپسې قربانیو نتیجه ده او خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی سږ کال بیا په خپل اختریز پیغام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت فعالیتونه یاد کړي او د ټولنې په اصلاح کې د دوی دغه فعالیتونه او هڅې مهمې بللې دي او له خلکو څخه په د قانون په تطبیق کې د همکاري غوښتنه کړې ده او د خلکو همکاري مهمه بللې. دا راز په بهرني سیاست کې د اسلامي نړۍ او نورو هیوادونو سره پر روابطو هم خبره کړې. په دې پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت غواړي له اسلامي نړۍ سره د اسلامي ورورولۍ پر بنسټ او له نورو هیوادونو سره د متقابل احترام پر اساس اړیکې ولري او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پر اصل ټینګار شوی. په پای کې د افغانانو او ټول اسلامي امت لپاره د سولې، یووالي او بریا دعاوې شوي.